په دې ویډیو کې به د ځینو داسې کسرونو په اړه خبرې وکړو چې کیدای شي د دې کسرونو سره په ژوند کې ډېر مخ سو. راځئ دا کسرونه به ولیکو. لومړی به د 1/5 کسر په اړه خبرې وکړو، بیا به د 1/4 کسر په اړه خبرې وکړو، او بیا به د 1/2 کسر په اړه خبرې وکړو. تاسو ویډیو ودروئ او فکر وکړئ چې څنګه کولی شو دا کسرونه په اعشاري کسرونو تبدیل کړو. د عام کسر تبدیلول په اعشاري کسر داسې دی چې صورت باید په مخرج باندې وویشو. یعنې که غواړو د 1/5 کسر په اعشاري کسر تبدیل کړو، باید 1/5 باندې وویشو، 1/5 باندې وویشو او بیا به اعشاري کسر په لاس راوړو. خو موږ دلته غواړو د یوې اسانه لارې نه کار واخلو. هغه اسانه لاره په دې ډول ده چې موږ لومړی د دې کسرونو معادل کسرونه په لاس راوړو. داسې معادل کسرونه په لاس راوړو چې هغه کسرونه په اسانۍ سره په اعشاري کسرونو تبدیل کړای سو. په ټوله کې هغه عام کسرونه په اسانۍ سره په اعشاري کسر تبدیلولی سو چې په مخرج کې یې 1 او 0 وي. نو راځئ د 1/5 معادل کسر به په لاس راوړو. صورت او مخرج به دواړه په 2 کې ضرب کړو. ضرب 2 ضرب 2 1 ضرب 2 2 کېږي، 5 ضرب 2 10 کېږي. 2 پر لاس اوس په اسانۍ سره په اعشاري کسر تبدیلولی سو، مساوي کېږي 2 پر لاس د 12 معنا ورکوي چې په اعشاري کسر به یې داسې ولیکو 0.12. نو 0.12 یا هم 2 پر لاس یا هم 1/5. د 1/4 عام کسر به هم همداسې په اعشاري کسر تبدیل کړو. لومړی به یې معادل کسر په لاس راوړو. کولی شو دلته هم مخرج کې لاس ولیکو، خو که وګورو لاس د 4 مضرب نه دی یا هم لاس د 4 د ضرب څخه په لاس نه دی راغلی. نو دلته به داسې یو عدد ولیکو چې د 4 د ضرب څخه په لاس راغلی وي. صورت او مخرج به دلته دواړه په 25 کې ضرب کړو. ضرب 25 ضرب 25 1 ضرب 25 25 کېږي، 4 ضرب 25 100 کېږي. 25 پر 100 اوس په اسانۍ سره په اعشاري کسر تبدیلولی سو. 25 پر 100 د 25 سلم معنا ورکوي، یعنی 0.25. د 1/2 عام کسر به هم همداسې په اعشاري کسر تبدیل کړو. لومړی به یې معادل کسر ولیکو. صورت او مخرج به دواړه په 5 کې ضرب کړو. ضرب 5 1 ضرب 5 5 کېږي، 2 ضرب 5 10 کېږي. 5 پر لاس اوس په اسانۍ سره په اعشاري کسر لیکلی سو، مساوي کېږي 5 پر لاس د 15 معنا ورکوي. په اعشاري کسر کې به یې داسې ولیکو 0.15. نو د دې اسانه لارې ګټه دا ده چې که چیرې موږ ته داسې عام کسرونه راکول سوي وي، کولی سو دا عملیه خپل په مغزو کې ترسره کړو او په اسانۍ سره داسې اعشاري کسرونه په لاس راوړو. او یا هم که چیرې موږ ته داسې اعشاري کسرونه راکول سوي وي، کولی سو دا عملیه خپل په مغزو کې ترسره کړو او په اسانۍ سره دا عام کسرونه په لاس راوړو. نه یوازې دا چې د دې اسانه عملیه په مرسته دا عام کسرونه په اعشاري کسر تبدیلولی سو، کولی سو د دې کسرونو مضربونه هم په اسانۍ سره په اعشاري کسرونو تبدیل کړو، یا هم هغه کسرونه په اسانۍ سره په اعشاري کسرونو تبدیل کړو چې د دې کسرونو ضرب څخه په لاس راغلي وي. نو راځئ دلته به مثالونه کار کړو. د 3/5 عام کسر به په اعشاري کسر تبدیل کړو، مساوي کېږي داسې لیکلی سو چې 3 ضرب 1/5 مساوي کېږي 3 ضرب 1/5 مو داسې ولیکل چې 0.2 0.2 مساوي کېږي 3 ضرب 0.2 0.6 کېږي. او بیا هم که دلته 0.6 ولرو، غواړو 0.6 اعشاري کسر په عام کسر تبدیل کړو، داسې به یې ولیکو چې 0.6 مساوي کېږي 3 ضرب 0.2 مساوي کېږي 3 ضرب 0.2 1/5 کېږي 1/5 مساوي کېږي 3 ضرب 1/5 3/5 کېږي. نو ګورئ زموږ عملیه ډېره اسانه سوه. یا هم بل مثال به کار کړو. 0.15 به په عام کسر تبدیل کړو. پوهېږو چې 15 3 ضرب 25 15 کېږي. نو داسې به ولیکو چې 3 ضرب 0.25 مساوي کېږي 3 ضرب 0.25 1/4 دی 1/4 مساوي کېږي 3 ضرب 1/4 3/4 کېږي. بل مثال به هم کار کړو. دا ځل به 2.5 اعشاري کسر په عام کسر تبدیل کړو، مساوي کېږي دا داسې لیکلی سو چې 5 ضرب 0.5 مساوي کېږي 5 ضرب 0.5 دلته 1/2 دی 1/2 مساوي کېږي 5 ضرب 1/2
5 پر 2 کېږي. نو بیا هم وینو چې عملیه مو ډېره اسانه ده. دا اسانه لاره په اصل کې د دې کسرونو یو بل ته د تبدیلولو یو اساسي لاره ده. خو دلته داسې هم کولی سو 3 پر 5 په پاشاري کسر داسې هم کولی سو تبدیل کړو چې 3 به په 5 باندې وویشو. 3 تقسیم پر 5. 3 په 5 باندې نه رسېږي، 0 به ولیکو، اعشاري به ولیکو، دلته به 0 ورکړو. 6 5 6 5 10. نو بیا هم 3 په 5 باندې 0.6 کېږي. خو دا لاره یو اسانه لاره ده او د دې کسرونو یو بل ته د تبدیلولو یو اساسي لاره ده.